سلام ستړي مشه درنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ او زموږ لیدونکي یاستئ له تاسو یې وړاندې مننه کوم دا ځل په دې خپرونه کې چې ستاسو په چوپړ کې یو موږ راغلي یو د یو خاص او داسې سیس په هکله تاسو ته معلومات درکو او یو کلیپ جوړو چې دا به تاسو ته ډېر ناشنا وي او ډېر ملګري لیدونکي به ډېری وخت به یې لیدلي نه اوس یا به بیخي لیدلي نه وي دا چې څه دی تاسو را سره اوسئ وروسته پوهېږئ به چې کوم مساحه در باندې ګورو او څه شیان به ګورئ مننه څنګه چې تاسو ګورئ دا د اوبو تیزوالي ته او ویالې ته تاسو به خپل هم پوهېږئ چې دا د څه وجه ده څنګه دا اوبه دغه ساحه کې ډېرې تیزې دي او څه ناشنا غوندې غږ هم تاسو ته تر غوږو کېږي راځئ چې مخ ته لاړ شو چې څه شی دی تاسو به وګورئ څرنګه چې مو یادونه وکړه چې موږ په تاسې به یو ناشنا ځای وګورو هغه تصویر کې به تاسې وګورئ دا ژرنده ده اوسنۍ د پرمختګونو په وسیلې سره ماشین آلات راوتي دي ماشینونو په وسیلې سره غنم وړل کېږي خو پخوانیو فرهنګونو څخه اوس هم ژرنده راپاتې ده چې تاسې وګورئ نو موږ راغلي یو ژرندې ته او عملا تاسې ګورئ چې د اوبو په واسطه د چرخ تاویږي غنم وړل کېږي دلته مسؤل کس چې زموږ ورور موږ سره ولاړ دی دا به هم ځان معرفي کړي او ځینې پوښتنې به هم ورسره لرو هغه به موږ سره شریکوي تاسو خپل نوم واخلئ وروره صدیق الله صدیق الله جان اخي بخیري مننه چې موږ ته د وخت راکړل موږ سره څو خبرو ته چمتو شو ژوندی اوسئ ته ښه یې نور ښه یې ته خیر غواړم خوشحاله اوسئ مننه دلته مسؤل دی وړو کولو یعنې د ژرنده کې مسؤل دی ژرندهګړی چې ورته وایي که نه ډېره ښه ده څونه وخت کېږي چې دلته کار کوي صدیق الله 2 کاله کېږي 2 کاله کېږي ډېره ښه ده او اوس وخت کې چې د غنمو ټیمه ترېښلو وخت دی غنم به ډېرې که نه نور وختونو کې زیات دی نه اوس ډېر دی څونه من کې څونه اوړه اخلی پیسې اخلی غنم اخلی موږ غنم نه جواغه نه اخلو پیسې نه اخلو غنم اخلو د من په سر باندې پاو اخلو یو پاو غنم یعنې پیسې نه اخلي نه پیسې نه اخلو علت یې څه دی ولې بس دا یو څو برخې کېږي ځکه د دې لپاره پیسې نه اخلو یعنې پیسې نه اخلي او هغه اوړه برخې کوئ اوړه برخې ډېره ښه ده خوشحاله اوسئ دا خو 4 ساعته روانې که نه دا 4 ساعته روانې سټاپ پکې نشته وخت نه سټاپ پکې نشته ډېره ښه ده څونه خلکو ته نوبت ورکوئ لکه دا خو چې موږ ګورو غنم ډېر دي اوړه هم ډېر دي که نه څونه وخت بعد یو کس ته نوبت راځي کله هفته شي 3 ورځې بعد 4 ورځې بعد هفته هم پکې راځي یو نیم هفته هم پکې راځي علت یې څه دی چې خلک دغه ته ماشین ته نه ځي او د ژرندې ته راشي دلته اوړه کوي د دې اوړه خواږه راځي او سوځوي نه چې موږ هم دلته راوړو ولې نه ته خو نه اوړه کوې نه تا ته به اوړه ډېره ښه ده دا سلامت اوسې د شپې دلته ځان له پاتې کېږي پخوا وختونو کې به خلکو دا خبره کوله چې د ژرندو کې چې دی شیشه کې وي آیا هغه وخت رښتیا و ولا هغې وخت نه خو پوه نه یو خو اوس هم شی نشته فلحال ځان له کوم شپه پاتې شوی ډېر همیشه پاتې کېږي همیشه ډار شوی خو نه یې نه نه ګوره رښتیا ووایه نه 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 یم ډار شوی بیخي کوم وخت به داسې شوی چې ویښتان دې داسې زږې شوي وي نه ډېره ښه ده راځه چې دغه وګورو غنم وګورو که نه همالته اوسه دا غنم دلته اچوئ که نه دا څه رقم تلې بیا دا هغه ګنډه باندې تلو هلته دا هغه چې ده که نه ترازو چې ده په ترازو باندې تلې که نه دې ځای نه مخ ښکته ځي د دې ځای نه ښکته پیپ دی پیپ کې ځي
او بیا چې کله وړه شي نو تاسو بوجۍ کې اچوئ وړه شي بیا وړه ښه تر څو ښکته شو وګورو صدیقي صاحب ډېره ښه ده دی چی لپاره دی دا خو دې باندې دانه کمیږي او زیاتېږي کوم وخت کې زیاتوئ کوم وخت کې کموئ هلته وړو ته ګورو چې څومره پستېږي څومره زیږه کېږي که زیږه شي کموي ورباندې که پاستې بیا زیاتوي ورباندې هو دا چې کش کې زیاتېږي دا چې داسې زیاتېږي ورباندې داسې بیا کمېږي ښه هغه چې کله دا د کوم شي نه چې دا غنم تویږي که نه دا که مخ ښکته شي تیزېږي دا ښکته کېږي تیزېږي چې دا بیا جګېږي کمېږي ښه کله که غواړې دا چرخ تیز شي بیا څه کوئ چې چرخ تیز شي بیا د دې ځای نه دې ته وایي چل وي چې وایي چل دا چې ښکته کې تیزېږي که جګې کې تیزېږي چې جګې کې تیزېږي چې ښکته کې سستېږي نه نو بیا کله تیزوئ څه لپاره او که سستوئ چې د دې لپاره چې که ژرنده جام شي یا مټ شي د دې لپاره بیا دا جګو چې هغه ځان خلاص کړي ځان ته خلاص او چې په کوم صورت کې اوبه کمه شي سختي ورباندې د اوبو راشي بیا جګو پوه شي پاسته تاو شي ډېره ښه ده والا ښایسته سیسټم دی نو صدیق الله خان نو تا نه جالبه خاطره ورو کېدای شي چې کوم وخت باندې مې شوي چې هغه د وین سره شوی والا په اول وخت کې چې رالم استاده دلته چې رالم په دې ژرنده صحیح نه پوهېدلم او خښته جوار راته راغله ژرنده رانه ودرېدله مجبوره شوم پوه شي بیا هغه مخکینی چې ما نه مخکې دلته کار یې کولو هغې سړي پسې لاړم بیا هغې دا سیستم راوښودلو چې یعنې دا په دې رقم خلاصېږي بیته په دې یعنې خښته جوار په دې رقم ګوره چې خښته نه وي چې در باندې مټ نه شي ته نه چې خپل کار کوه زه درته نه ښیم نور د خپل ښیم دا اخرنی ځل شوې اخري ځل شو بیا درته نه ښیم اول ځل او اخري ځل اندا شو بیا صحیح شو بیا د بعد هغې نه داسې کار راباندې نه دی شوی نو کس بیا تاوان درنه واخیستو چې د چا جوارو نه هغې ته خو موږ خپل مز نه بیته وړه کړل نه هغه ته دې دروغ ویلي که څه ګزان دې غلی که پرې که څنګه دی که چې خراب شوی نه هغسې خو هغه نه و پوه چې ما ورته یم تا ژرنده خرابه شوې مې تا زیړ جوار و موږ سپین درته درکړه د دې لپاره چې ژرنده خرابه وه زیږه وړه شول او د دې لپاره مې ته نور مز نه ورکړه د دې نه بوجۍ چې ډېرې دي دا د څه لپاره دي دا چا دي څه حساب دی دا بس چا 2 راوړي چا 3 راوړي او چا 2 شپږ راوړي چا 4 راوړي دا بس دغه حساب باندې او کورونو پورې فرق دی دغه تیږې چې دي څه لپاره دا تیږې چې دی دا دی پاو دی دی 4 پاوه دی دا نیم پاوې دا 2 پاوه دی دا د ترازو لپاره که څه لپاره دا هغې کنډې لپاره دی هو د هغې باندې مزه اخلو مزو لپاره دا وزن او دا تیږې یو پخوانی ماشین چې پروت دی دا پل چې دی دا څه لپاره پروت دی دا خراب شوی دی ډېر نری شوی دی یعنې وړی نه شو صحیح میده کولی د دې لپاره لرې کړی نوی پل یې ورته اچولی په څومره واخیستې دی نوی پل دا 25,000 روپۍ نوی پل کېږي یو دانه او افغانۍ کله یو ناڅاپه د باندې اوبه درېدلې وي او سیلاب راغلی اوسي بیا دې څه کړي دي هغه وخت کې ولا موږ باندې چې سیلاب راشي لږ وخت نه خبرېږو دروازه ټیټو دې ته خواته سیلاب نه راپرېږدو ځکه چې پټي دي پټي رانه وړي که نه څوک درته وایي چې سیلاب روان دی راغلی بر مرګلي شته زنګ وایي ملګري دي او مرګلي انډیوالان شته زنګونه وایي ډېره مننه چې وخت دې راکړو دی اوس خیر خوشحاله اوسې مننه بیا هم ستړي مشئ قدرمن لیدونکو مننه له دې چې تر دا مهاله موږ سره وئ او موږ له ژرندهګړي استاد صدیق الله خان سره وغږېدو ورسره خبرې مو کړې دغه جالبې خاطرې مو واورېدې ماشاءالله ډېر خندونکی سړی و ښه سړی و نیک سړی و موږ خوښ شو اوس د دغو د نیکانو څخه یعنې مسؤلینو څخه د ژرندې چې په دغه ساحه کې دي له نیکه مرغه نن دلته موجود دی له هغه سره خبرې کوو دغه بیا څو خبرې واورو تاسې راسره اوسئ السلام علیکم وروره وعلیکم السلام جوړې ښې صحت ښه دی برابرې خیراتي ده خوشحاله اوسئ خاص دی څنګه راوپېژنئ نوم مې فرهاد الله دی د همدې ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اوسېدونکی یم همدغې ساحې اوسېدونکی همدې ساحې سراچی علی خان کې اوسېدونکی یم سراچی علی خان اوسېدونکی او د وطن چینل درنې لیدونکي د اوس مهال موږ ویني نو دوی سره به موږ څو خبرې د تاسو له خولې شریکوو چې
څونه وخت کېږي د ژرنده جوړه کړې ده؟ د دې ژرند غالبا د مشرانو په خبره 25 تر 30 کالو پورې کېږي چې د دې ژرند د تعداد کې اخیستل شوې ده. 30 کاله او غالبا 25 نه تر 30 کالو پورې د دې تعداد کې اخیستل شوې. زموږ د نیکونو د وخت نه چې دی همدا ژرنده ده. د کلي کې همدا ژرنده وه، یو دا و یو دوه درې نور ژرندې وې چې د پخوا خلکو نه راپاتې دي. نو دا پخواني هغه پاتې دي ټولو ته. پخوانی دود دی، نو دستور دی. پخوانی دود دستور دی او نننی عصر کې چې دی پرمختګ هغه د چینل د نورو لیدونکو ته موږ مخکې ویلي وو چې موږ باید په عنعناتو فرهنګ باندې وغږېږو که نه؟ د ژمنې سره سم اوس دا د راغلي وو موږ په خپل پخوانی فرهنګ چې یو په هغو کې ژرنده ده که نه؟ په دې باندې خپرونه جوړه کړې ده. داسې پخوا وختونو کې ویل چې شیشه کې موجودې وې او خلک به یاروه څوک به چې ژرند ته تلو که نه؟ واقعیت داسې پېښې موږ هم ډېر اورېدلي د پخواني خلکو نه چې شیشه کې موجود وي. دغلته خپله دا علاقې چې دی دومره خیرازه نه وي. دلته د پخواني مشرانو په خبره هغه سراچې پل نه ښکته دا ساحې چې وي جبهزارې وې. دلته به لوښ کېدې زیاتره وخت، لوښې وې دې پټو کې. د هغه کې به چې کله هغه مهاجر راغلل د پاکستان نه کډې شولې، نو دلته چې دی لله الحمد سامنم دی او بل آبادي شوه. ډېر خلکو آبادیانې وکړلې، پرمختګونه وشو. دغه ژرندې په لاسته راوړنو کې وغږېږئ، څومره لاسته راوړنه لرئ په کال کې یا په څو میاشتو کې؟ دا خو سیزن پر سیزن دی که نه. اوس دغه وړي سیزن د غنملو د غنملو نه وروسته ډېری خلک راوړي او بیا دا تر دې نه وروسته د جوارو سیزن شروع کېږي. اول غنم بیا جواري، بیا دې کې موږ زیاتره وخت اوربشې د خلکو وړه کوو. اوربشې راوړي او دا د منډۍ نه یو ځای نه بل ځای نه هغوی ته بیا زیاتره وخت وړه کوو. نو دا چې دی خپل سیزنه پورې دی. دا کال په قاعد چې دی د دې اوس مختلف دي. که کال چې دی 80,000 هم کېږي، 50,000 هم کېږي، لکه پورې هم کېږي. دا هر کال خپل کلنی عاید معلوم وي. په دې جوړولو باندې به څونه مصرف راغلی په هغه وخت کې؟ اوس وخت کې څونه مصرف راځي که څوک؟ اوسنی وخت کې که څوک جوړوي نو په دې باندې چې مصارف چې دی اوس یو دانه جوړ شوی. زیاتره خلک شمسي جوړوي که نه، ژوندی برق په سیسټم یې جوړوي. اوس په شمسي برق باندې فامیلو کې اوس جوړ شوی دی. که تاسو خپله چکر شو به هم ګورئ په 2.5 لکه روپۍ افغانۍ باندې مصرف یې پرې کړی دی، جوړ کړی دی. هغې ته یو ډینامو یې راوړی دی، تیږه یې راوړې ده 2 دانې، او بل چې دی هغې ته ډینامو د شیشې لګولي. شمسي برق د نګاه نه چې دی ژوندی برق جوړ کړی هغه پرې چلوي. فرق یې څه شي کې دی؟ فرق داسې دی چې د دې وړه تر د هغې وړو تر نسبت چې دی دې وړه ښه راځي. په دې ښه راځي چې دا لاندې اوبه دي، دا اوبه تیږه نه پرېږدي چې یخ شي. وړه چې کله کېږي یخ غورځېږي، خو چې کله وړه ګرمه شوله نو د دې د خپله خصلت د لاسه ورکوي. دا د غنمو خوند یو تغییر رنګی غوندې شي. بل د دې چې دی خپله د دې لاندې اوبه روان دي. تاسو هغه پل ولیدلو لاندې دا 2 تیږو باندې دی، لکه پخواني خلک چې میچنو کې تاووله لکه میچن په شکل. نو د دې چې دی هغې باندې چې دی نسبت باندې وخت هم دې کې لږ زیات لګېږي او د هغې نه چې دی دې وړه هم ښه راځي. د هغه کې وخت لږ لګېږي ځکه هغه ماشیندري ده، ماشیندري. او دا چې دی خپل په تبه چلېږي، دا د اوبو په زور چلېږي. دا چې اوس تاسې ساحه ګورو ښکته منګول چې راتلو هم د ویاله ولیدله په دې ډېر مصرف راغلی، هم د نو اطاق د دې شي نه خو ډېر مصرف راځي اوس وخت کې. اوس وخت کې ډېر مصرف غواړي چې اوبه اوس وخت اوسنی وخت کې چې دی ډېر مصرف غواړي، واقعا چې ډېر مصرف غواړي. موږ د دغه ځای نه چې دا لښتی شروع دی هغه ته بره مکتب دی او دانه نهاد وکړلو. هغه به هر وخت خور چې راتله وړل به دولت بیا زموږ پیشنهاد ومنلو. هغې ته موږ ته اوس سنګکاري وکړله په خپل د هغې بودیجه باندې، دولت بودیجې باندې موږ ته سنګکاري وشوله. ځکه دلته ډېر خطرناک سیلابونه او خړونه راتله. حال دا چې غالبا 10-15 کاله مخکې زما په یادښت دغلته سراچې پل و، پخوانی پل. دا پل خو اوس نوی جوړ شو، پخوانی پل یې ویوړه. دومره خطرناک سیلابونه راتله. اوسنی وخت کې چې څومره خطرناک سیلاب راځي خو لله الحمد دلته دومره ضرر نه رسوي خلکو ته. ځکه اوس دولت چې دی هغه پلو هم چې دی لکه دا موسسې شوې، د خارجي موسسې پلو هم سنګکاري کړی، دې پلو هم سنګکاري کړی. زیاتره ځمکې چې دي د خطر نه اوس بچ دي. فرهاد الله جان زمونږ یوټیوب چینل ګوري؟ او انشاءالله ولې به نه تعقیبوو. موږ خو اوس سره فالو سبسکرایب هم کړلی. ډېر ښه خپرونې واقع چې د ملت لپاره ډېر خدمت کوي. او لیدونکو ته څه پیغام لري چې هغوی هم تا ویني اورېدي؟ لیدونکي ته خدا پیغام دی چې سبسکرایب وکړي، چې سبسکرایب وکړي، ملګرو سره شیر کړي، کنفرم یې کړي خپله. او بل د دې چې د سپانسر شي دوی سره د لاس ورکړي او د دې د لا تشویق هغه کړي. ډېره مننه فرهاد الله جان. خوش وخت. خیر چې وخت مو مبارک. دا ځل موږ یو تن د دغې ساحې اوسېدونکی چې خپل غنم یې راوړی وړه کولو لپاره له هغه سره ناست وو، له سره خبرې وکړو او څه چې ځان سره لري
تاسو به شاهد اوسئ او تاسو لیدونکي اوسئ. مهرباني ورو ځان به وپېژنئ. السلام علیکم ورستړي مشر بخیر راغلی. زما نوم رسول خان دی، د سراج علي خان یو تن اوسېدونکی یم. مننه رسول خان وروره. خوشحاله اوسئ. تاسو دلته راغلي یاست غنم مو راوړی؟ او موږ غنم راوړي د وړه کېدو د خاطره. ماشین هم شته چې په ډېر لږ وخت کې غنم وړه کوي. ولې هلته تاسې نه یې لاړ؟ د ماشین وړه داسې چې هغه ماشین په تیلو یا په جنریټر ګرځي، هغه وړه ګرمېږي، سوځي. هغې کې دومره خوند نه د دې خوند او ذایقه یې په ځای پاتې کېږي. ډوډۍ هم خوږه وي او ښه وړه هم ښه وړه کوي. دا فرق د ده او د هغو ترمنځ د موز په برخه کې چې موز اخیستل کېږي پیسې شته؟ هو ولې نه، دا چې د په من باندې یو پاو اخلي او هغه چې تقریبا داسې وه چې یو نیم پاو اخلي. نو هر سړی اوس نن سبا غریب دی، که همدغې د خاطره تکلیف تېروي چې یو ګټې د خاطره، نو دغه نیم پاو چې پاتې کېږي دا هم ډېره ګټه ده. د موجودیت څخه څومره راضي یاستئ چې دلته موجود دی؟ ډېر زیات راضي یو ترېنه، خوښ یو ترېنه. الحمدلله چې راج خو په وخت باندې زموږ غلي وړه کېږي او نه پکې کوم ستونزه شته نه ښه نه بد، بس ښه راضي یو ترېنه الحمدلله. جرندګړي یا د سیخ مالک څخه څه شکایت منګار ونه لرئ؟ نو موږ څه مشکل ورسره نه لرو. نو که څوک ورسره مشکل لري هغه د هر سړي خپل کار دی، خو موږ کوم مشکل ورسره نه لرو الحمدلله. مشکل هم نشته چې تاسو ته غنم په وخت وړه کوي، ښه وړه کوي، موز اخلي په اندازه بېرته سپاري، نور څه خبره به هم نه هېڅ مشکل نشته. بس کوم غنم راوړي درته له ایښې ده، تاسو به لیدلي تلي یې درته چې کله ترې نه وړي بېرته بیا هم درته تلي. هېڅ کوم مشکل نشته دی ورکوي. موږ ترېنه راضي یو بلکل الحمدلله. سلامت اوسئ. مننه. دی اوس عزتمن کنه یو جهان مننه. خیر اوسه. قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه همدومره وه. ډېره زیاته مننه چې تر دا دمه راسره وئ او زموږ خپرونه مو تعقیب کړه او مو کتو. او تاسو که چیرې غواړئ چې غنم وړه کوئ نو کولی شئ هلته د استاد ټلیفون نمبر هم شته، ورسره اړیکه ونیسئ او دا هم فالو کړئ. نو زموږ خپرونه چې تاسې ګورئ خپل نظرات را سره کمنټ کې شریک کړئ، دغه شان نورو ملګرو سره شریک کړئ او د سبسکرایب ترڅنګ نظریات تاسې مهم دي چې په کومه برخه کې تاسې غواړئ خپرونې وکړو. نو زیاته مننه چې زموږ سره وئ. ستاسې له لیدو او له مالتیا څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا چې ستاسې په درانه چوپاټ کې حاضرېږو، زه احسان الله قریشي او د تخنیک او کمرې په برخه کې عبدالرحمن صدیقي تاسو اجازت غواړو. هر چیرې چې یاست ښه د بریاوي اوسئ. یو ځل بیا له تاسو مننه کوم چې موږ سره یاستئ.